अस्सलाम वालेकुम। पुरुन में नज़म औरेदो पागी के मिसरा व कब चैन से रहने देती है दाई को दावत का जज्बा। दा मिसरा में चिसिंग गवारी दा डायरेक्ट में जहन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइयाना तड़प रहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानी चिसिंग द नबुवत ब्यासत शो द तकालीफ द रंजिशुनो द गबुन यो गर रामात शो कम खलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे पयो सोसाइटी के पाती की दू पयो जे नास तपास तकवला هغه ټول خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف سوای د یو څو کسانو دی د مکی خلکو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او داغي مرګرو ته سخت تکالیف ورکول خو چې کله بم دی تکالیف ورکول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان قریب به د عرب د مسلمانانو تابع او د رومن او پرشین امپایر باندې به د مسلمانانو حکومت خو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سویل د مکی خلکو به رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې او داغي مرګرو پورې طنز او مزاح کول او تکالیف به نورم زیات ورکول خو د دې باوجود د رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ هم نشو کوله ځکه چې د مکی او دوه ډیر مضبوط خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سپورټ کې ولاړ هغه کې یو ابي طالب او دویمه ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې کما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه اخره کې د مکی خلک تنگ رالو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان بایکاټو او دا بایکاټ صرف د مسلمانانو نه شوی بلکې د بنی هاشم چې څومره خلکو ټولو نه بایکاټ شوی نه به په دې څه خرڅول او نه به د دین څخه غستل په دې دور کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندان د مکی په یو سایت کې په شیاب ابي طالب کې په شیاب ابي طالب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان خلکو پته او سرمنې خوړلې دا غي وجه دا و چې د مکه خو یو ډیزرټ و یو صحرا و څومره خوراک سامان به هغه به د بهر نه راتلو چې کله هم یو تجارتي قافله مکی ترال نورو قبایلو به هر سواغستو او بنی هاشم ته به هیڅ سم پاتې نشو اخره کې د مکی خلکو دا بایکاټ ختم کو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوه سپورټرز په دې بایکاټ کې وفات شو ابي طالب وفات شو او ابو لهب د بنی هاشم سردار شو دا خبر یاد ساتي چې دا بایکاټ د ابي لهب نه نو شوی ابي لهب د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر سره هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غټ دشمن چې دا کله د بنی هاشم سردار شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی سټیزنشپ ختم د نبوت په لسم کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیسایډ کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبد الله ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځان سره کو او تقریبا 100 کیلومتر مزل طے کو او طائف ته لاړو د طائف ټول سردارانو ته د اسلام دعوت ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لس ورځې ال تیرولو نه بعد پته شو چې هیڅ پروګرس دلته نه ښکاري التن رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس یو کا د طائف هغه بدبخت خلق خپل ماشومان رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کانو باندې وشتو عبد الله ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ډیر کوشش کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ خو هغه بدبخت دومره کانی راوښتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سر وینه پړو مبارک تراغله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسیو تر دې حد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی حدود ته داخل شو او یو باغ کې پناه واغسته هغه باغ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سختو دشمنانو د عتبه او د شیبه خو هغه چې کله رسول الله مبارک په وینو کې لت پېتو کتو نو هغه تم ترس راغو خپل غلام ته انګور ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته راولېږل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ونې نه لاندې ناستو او الله ته سوال وکړ چې یا الله تاسو څنګه ظالمانو خلکو ته حواله کړی خو د دې باوجود ماته هیڅ فرق نه پروزي که ته ما نه راځي دلته چې کله هغه غلام انګور راوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول دردونه او خپل ټول تکالیف هیر کړه او هغه غلام ته د اسلام دعوت ورکړه او هغه غلام ته ویل چې ته د کم ځای هغه ورته ویل چې زه د نین وایم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې خاطر زما د رور د خاري التزما یو ورور و حضرت یونس علیه السلام اغم نبی او زم نبی دې ټول واقعینه به تاسو ته ظاهره شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم داعیانه تړپ د اسلام دعوت چلول په ټول مسلمانانو باندې لازم دي ځکه الله تعالی فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو خیر امت دي تاسو بهترین امت دي
او د دې دپاره راغلي چې تاسو خلکو ته د نیکو کارونو حکم ورکړئ او د بدو نه خلک منې کړي. او الله تعالی یو ځای کې بیا فرمایي چې امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. وایي تاسو امت وسط تاسو په خلکو باندې ګواه یې او پیغمبران په تاسو باندې ګواه دي. دې نه دا ظاهریږي چې د اسلام دعوت په هر مسلمان باندې لازم دی. د اسلام دعوت ورکولو دپاره ضروري ده چې ته په قرآن او په حدیثو باندې پوهیږي. قرآن ځان پوهولو دپاره لازمي ده چې ته د قرآن تفاسیر وګورې. زه به تاسو ته یو تفسیر سجیسټ کړم، تفهیم القرآن، مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمت الله علیه د دې مصنف دی. او دا داسې یو بهترین تفسیر دی چې یو کس اردو دې حده پورې ویلی شي چې بس اخبار پړاولی شي، نو په دې تفسیر باندې آسان پوهیږي. او دا تفسیر ډیر په یو عام او یو آسان لهجه کې شوی دی. قرآن باندې صحیح کې ځان پوهولو دپاره دعوت ضروري دی او دعوت کولو دپاره قرآن باندې ځان پوهول ضروري دی. امید لرم چې خپله خبره مې در ورسوله. الله تعالی دې موږ ټولو ته په قرآن باندې د ځان پوهولو او په قرآن باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.